د فبروري په 9 نیټه یعنی همدا تېره شنبه په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر جوړجاړي له لاسلیک وروسته د افغانانو په خپلمنځیو خبرو پام راټول شوی دی. که خنډونه او ستونزې نه وي نو په راتلونکې اونۍ کې باید افغانان یو نه یو ځای سره کښېني او سولې ته لاره جوړه کړي. اندېښنې دا دي چې ښایي ځینې ستونزې او خنډونه د دې سبب شي چې دا خبرې وځنډېږي. ستاسو غږ نن له تاسو اوري چې دغه ستونزې او خنډونه څرنګه کمېدلی شي او که خبرې وشوې هلته څه ته پام وشي. نو په پیل کې راځئ مزار شریف ته ولاړ شو چې ځینې اوسېدونکي یې څه وایي. مثلا افغانان ونه وایي چې زه پښتو زبان یم، زه فارسي زبان یم، ټول قومونه یو ځای سي او د خپل د اتحاد او اتفاق او د خپل د ملت لپاره کار وکړي. کله چې زموږ سیاسیون او مشران خپلې تربګنۍ او شخصي ګټې لرې کړي او ملي ارزښتونو ته پام وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د هیواد او ولس او خپل ملي تمامیت په نظر کې ونیسي او د ولس ګټې په نظر کې ونیسي، هغه وخت کېدای شي چې دغه تربګنۍ لرې شي، دوی خپل منځي جوړې ته ورسیږي. دغه یوازنۍ لاره ده د افغانستان او د افغانانو د پرمختګ او د ورورولۍ د یووالي چې دوی یو بل ومني. کله که دوی یو بل ونه مني چې هغه خدای پاک موږ او تاسو ته افغانانو ته ژبې ورکړي او ژبه چې ضرورت نه ده چې ستونزو جنګو جګړو ته لاړ شو، په خبرو باندې په ژبه باندې باید په منطق باندې ټول مشکلات ستونزې حل کېږي. انشاءالله افغانستان کې او یو ښه راتلونکی به د افغانان او د افغانستان خلک ټول وګړي د هر قوم چې دي نو دا به ولري د ژبې له طریقه ښه حل کېږي. د مزار شریف ځینې اوسېدونکو د بي بي سي په فیسبوک شفیع الله ملنګ لیکي دواړه لوري باید په یوه ټغر د افغانانو خپلمنځی ناسته وکړي. دا به د سولې لپاره لومړنی بریالی ګام وي. په استرالیا کې عزت الله علم هم په همدې باور دی چې ټولې غاړې باید یو بل واوري. د انټرنیټ له لارې له میلبورن سټوډیو ته وصل دی. ښه راغلاست ښاغلی علم. له یو بل د اورېدو څخه مو مطلب څه و؟ مننه پسرلی صاحب، تاسو او ستاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مونږ افغانان که حکومت ته که طالبان دي دواړه باید د اوس کومې خبرې چې په میډیا کې کېږي د منفي خبرې که بند شي، دا به یو مثبته فضا رامنځته کړي تر څو دوی سره کینی او د خپل مشکلات سره حل کړي. تر څو چې د منفي خبرې روانې فکر کوم مشکله به وي چې دوی له منفي خبرو د مطلب څه ده؟ کومې منفي خبرې؟ هر څوک خپل دریځ وړاندې کوي. دریځ خو څه ده، یو تکتیک وي، دواړه خواوې دغه کوي، یو هم خپل دغه کلک نیولی دی او بله خوا هم خپل دغه کلک نیولی دی. په دې که یو څه نرمښت راشي د دواړو طرفونو نه او هره خبره باید میډیا ته راونوځي، دا به یو مثبت ګام وي او د خبرو شروع کېدو دپاره به یوه ښه لاره وي. یعنې فکر کوئ چې دوی چې کومې خبرې کوي او په یو بل نقد کوي هغه که په رسنیو کې ونه کړي او تر پردې شات سره کښېني، شاید دا به د فضا په ارامولو کې مرسته وکړي؟ مثبتې خبرې دوی کولی شي میډیا ته یې راوباسي، خو داسې خبرې چې هغه په ځای دی چې ګټه ورسوي، افغانستان د ثبات خواته بوځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې خلک ډېر په بد حالت کې دي په افغانستان کې، عوام، او دا په ځای دی چې ګټه ورسوي تاوان رسوي. ډېره زیاته مننه ښاغلی علم. په ملبورن کې ښه شپه درته غواړم، ناوخته دی. نو له تاسو به ولاړ شو کابل ته چې برېښنا حبیبي ورڅخه په تلیفون راسره ده. اغلې برېښنا حبیبي که مې غږ اورې، ښه راغلې. د افغانانو خپلمنځیو خبرو کې خنډونه او ستونزې ستاسو په ګمان څه دي؟ څه ستونزې پکې وینئ؟ سلامونه او اول غواړم دا وایم چې خنډونه او مشکلات واقعا ډېر دي، واقعا ډېرې خبرې دي چې نه حکومت باید ورته متوجه شي او یا هم مخالفت لري. نو یوه د حل لاره یې دغه ده چې باید اول خو هغه لار تعقیب کړي چې کومه لار چې په دوحه کې مذاکرات بریالي ول، یعنې هغه لار باید افغانان هم کړي تر څو دوی مذاکرات بریالي واوسي. هغه خبرې خو ډېرې معلومې نه دي. کله چې تاسو وایئ چې دوحه کې چې څه وشول، فکر کوئ چې هغه ټولو ته معلومې دي، هغو خلکو ته چې په دې خبرو کې بیا سره کښېني او یو بل سره به خبرې کوي؟ یعنی کوم نکات چې معلوم دي، کوم شیان چې معلوم دي موږ ته واقعا ډېر امپټ نه دي، یعنې ډېرې خبرې ټول پوهېږي، ټول افغانان پرې پوهېږي او د مخالفینو غوښتنې باید د شرایطو په مقابل کې ومنل شي او ډېره مهمه مرحله ده او دې مرحلې کې باید ډېر اساس اوسي
او دغه لار باید تعقیب شي او هماهنګي باید پکې وي. تاسو وایئ چې د مخالفینو یا د طالبانو خبرې باید په شرایطو ومنل شي. طالبان هم همدغه وایي چې زموږ چې څه خبرې دي هغه باید ومنل شي. که خبره د شرایطو وي فکر نه کوئ چې خبرو اترو پیل ته به ډېر خنډ و ځنډ پیدا شي؟ دغه د دوحې مذاکرات هم د هر غوښتنه د شرایطو په مقابل کې ومنل شوې ده. نو دغه ټکی که په اساس کې ونیسو او دغه ټکی که باید مهم وګڼي هم مخالفین هم حکومت، نو دا به ډېر ښه او هماهنګي خو باید پکې هماهنګي نه بغیر هیڅ مذاکرات نشي بریالي کېدلی. ډیره زیاته مننه برېښنا حبیبي و په کابل کې د بي بي سي په پښتو فیسبوک پاڼې ته هم ورځو ګڼو خلکو نظرونه ورته رالیږلي دي په دې موضوع ځینې خبرې دي. افتخار احمد امینی وایي چې یوه ملي اجماع باید جوړه شي، ټولې خواوې پکې برخه واخلي. نظیف الله ولیزاده بیا وایي باید زموږ مشران یو بل ومني او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ژمن شي. اسرار عمر بیا لیکي خپل دشمن باید وپیژنو، ټول ورته یو لاس شو، له قدرت او واک څخه تیر شو او تیرو ته بخښنه وکړو او راتلونکي ته د بشپړې ورورۍ ژمنه وکړو. له خوسته مرجان حسان هم د تلیفون له لارې استودیو ته وصل دی. حسان صاحب فکر کوئ د اورکم په برخه کې خنډونه به په خپل منځیو خبرو کوم اغیز ولري؟ سلامونه هو ولې نه زه د اورکم په اړه دا وایم چې دا فکر کوم د نړۍ په کچه کېږي او د سولې په برنامه کې څنګه چې ولسمشر ویل دی. حسن صاحب که چیرې د تلویزیون مخ ته ناست دی د تلویزیون غږ لکه چې بیرته انعکاس کوي یا که تلویزیون ټیټ کوي یا بلې خونې ته ولاړ شي غږ به دې شاید صفا راشي. اوس څنګه شو؟ اوس ډېر ښه شو. کور دې ودان ورځئ پې. نو زما نظر دا دی چې ورکم په افغانستان کې د سولې په برنامه کې د شي نوې کلمه وه. د دغه تجربې انتخاب د افغانانو لپاره د دغه حساس شرایطو لپاره یو ښه انتخاب نه و. همدغه ورکم چې د اوربند مخه یې ونیوله نن د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځکه پښتون ته بدل شوی دی چې دوی د ورکم نه وروسته د بندیانو آزادول غوښتي دي او افغان حکومت په دې مقابل کې حساسیت ښودلی دی چې دا یو اضافي شرط دی چې د طالبانو لخوا پر افغان حکومت ایښودل شوی دی. نو که چیرې د ورکم پر ځای وربند شوی وای بیا د اعتماد فضا جوړېدله. که لکه تېر شو که خو ډېرې هیلې دي چې څوک یې لري چې که داسې شوی که داسې شوی تېر هېر دا اوسني حالت کې فکر نه کوي چې که اورکم عملي شي دا به هم ښه خبره وي؟ ډېره ښه خبره ده. که اورکم د په کیفیت د اوربند په کیفیت تطبیق شي زه مطمئن یم چې افغان لوری بندیان هم ازادوي او ټولې خبرې پکې نه. یعنی اصلي خبره په اورکم کې ده. ډیره زیاته مننه ښاغلی حسن صاحب. له خوسته د پکتیا په لور ارزو احمدزی را سره ده. اغلی ارزو احمدزی تاسو ګمان کوم له احمد ابا ولسوالۍ را سره یاست. ښه راغلاست که مې غږ اورئ. غږ مې اورئ؟ مننه ډېر مننه. تاسو ته نوموړي سره کې سلامونه وړاندې کوم. نو تاسو په احمد ابا ولسوالۍ کې یاست چې یوه کلیواله سیمه ده. کلیوال جنګونو لا ډېر کړېدلي دي او غږ یې هم ګمان کېږي چې لږ اورېدل شوی دی. تاسو له خپل منځیو خبرو څه هیلې لرئ او له کومو ستونزو یې اندېښمنه یې؟ څرنګه چې اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم تړون ترسره شوی ده نو موږ ټول افغانان ورته خوشبین وو. نو کله چې د بندیانو په سر اختلافات رامنځته شول نو موږ هم د دولت څخه دا غواړو چې ګذشت وکړي او هم له طالبانو څخه دا غواړو چې دوی باید د دښمنانو په خبرو ونه غولېږي او خپل افغانانو د وژلو څخه لاس واخلي او خپل ورونو افغانانو سره سوله وکړي. نو دلته کلیوال چې دي یا کلیوالې ښځې دي موږ ښځې دا اندېښنه هم لرو چې باید د افغانانو هغه لاسته راوړنې ټوله څیزو کې ښځو په اړوند افغانستان ولس لاسته راوړي باید له لاسه ورنه کړو او ټول افغانان د سولې او د اوسني سیاست څخه باید سمه استفاده وکړي. تاسو د لاسته راوړنو خبره وکړله. طالبان په دې باور دی چې اصلا په تېرو 18 کلونو کې لاسته راوړنې نه وې. په کلیو کې څه شی شوي دي؟ په ښارونو کې خلکو ډېر څه ولیدل. او په کلي کې هم د نجونو مکتبونه اول فعاله شول. په کلي کې ځینې برنامې بیا هم شته دی
هم دی نسبتا د مرکز په غټ هم دی خو بیا هم خاص شوی ده نو هغه ښځې مواد اولادونه ټول مکتب ته ځي نجونې ځي نو هغوی کله غواړي چې نجونې له مکتب نه غصې پاتې شي او دا خو صحیح ده منو یې طالبانو ویلو په لومړي سر کې ویلي چې موږ د ښځو د تعلیم او د کار مخالفت نه کوو خو دلته باور دومره نشته چې دوی به په خپلو ژمنو ودرېږي که ونه درېږي او فکر کوئ چې کلیوال دغو لاسته راوړنو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه دې ته ډېر اندېښمن دي او که له لویه سره د سر امن غواړي هغه خو معلومه خبر ده چې څومره مصرف په دغه دولت باندې شوی ده او د طالبان په وخت کې هیڅ ټایم نو اوس د دوی بیا هماغه دوره راتلونکې ده نو دوی وایي چې دواړه باید داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان په خیر باندې وي ډیره زیاته مننه ارزو احمدزی تاسو ته په احمد آباد ولسوالۍ کې ښه شپه غواړم د بي بي سي پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کوو چې په دې موضوع مو تاسو څه ویل دي هلال افغان وایي افغانان د نورو هیوادونو پر ځای په خپل ګران هیواد افغانستان کې یو بل سره باید کښیني د عامو افغانانو په ستونزو باید پوه شي شفاعت ریحان لیکي کله چې دواړې خواوې زغم ولري له حوصلې او یو بل ته له بخښنې باید کار واخلي او سهیلا مومن له ننګرهاره راسره ده اغلې مومن شاید د طالبانو په مرکچي استازو کې میرمنې ډېرې نه وي یا اصلا نه وي د نورو برخوالو له ډلې څومره میرمنې پکار دي چې ستاسو په فکر د میرمنو غږ پکې بیا جوت شي سلامونه تاسو ټولو ته علیکم سلام په دغه هوکړلیک کې د ښځو ونډه ډېره مهمه وه یعنې که موږ دا وګورو نارینهو تر څنګ د جنګ میدان کې ډېرې قربانیانې چې ورکړي هغه ښځو ورکړي دي هغه هم په دې خاطر ډېرو ښځو ورکړي که مثلا کوم سړی زیانمن شوی دی هغه به د یوې ښځې پلار به و د یوې ښځې میړه به و د یوې ښځې زوی به و نو دې پلوه کې مثلا که وسلوال طالبان راځي سوله کوي نو موږ یې هرکلی کوو خو هغه ښځې او جنکۍ چې د طالبانو ورځي او د ښځو پر وړاندې کتلې او یا د دوی کیسې اورېدلې نو دوی دا ویره لري که چېرې طالبان راشي نو د دوی د زده کړو مخنیوی به وکړي د دوی د کار کولو مخنیوی به وکړي په دفترونو کې او په نورو ټولنیزو چارو کې نو د دې اغلی مومن خبر مو قطع کوم وبشي تاسو د هغه حالت خبره کوي چې طالبان راشي زما پوښتنه دا ده چې دا اوس چې د افغانانو خپل منځي خبري شاید وشي په دې کې د طالبان له لوري اصلا شاید ښځې نه وي له دې بلې لوري څومره ښځې تاسو غواړئ چې د ښځو غږ بیا پکې جوت شي مثلا ښځې خپل غواړي چې خپل حقونه هغې کې وپېژني خپلو حقونو دفاع وکړي او د نورو ټولنیزو چارو مثلا هغې کې باید کوم حقونه چې خپل هغه وپېژني کوم اصول چې دغه کېږي نو دوی باید هغه خپله دفاع وکړي دغه دفاع یوه ښځه کولی شي 10 کولی شي 15 کولی شي څو ښځې ستاسو فکر دا کار کولی شي مثلا یوه ښځه هم کولی شي راشي د نورو ښځو غږ ورسوي عمل ته ټولو ته یې بیان کړي یعنې یوه نمایندې په صفت باندې کولی شي د ټولو ښځو غږ حتما ښځه پکې ډېره مهمه ده چې باید واوسي پکې او فکر کوئ چې دغه یوه میرمن چې تاسو وایاست دا هغه ټولو مسایلو ته په ګڼو سړو په حضور کې هغه ټولو مشکلاتو ته اشاره کولی شي او خپل غږ په دوی منلی شي خو دا داسې ده چې مثلا که یوه ښځه چېرته راځي نو دا به حتما دغه ټولنې موجوده ستونزې چې دي نو دا به ټولې ځان سره نوټ کوي کومې ستونزې موجودې دي نو دا ټولې به راوړي او د دوی مخې ته به ږدي چې مثلا دا حق موږ غواړو دا ستونزې لرو چې باید دې ته لارې حل ورته پیدا شي ډېره زیاته مننه کولی شي دا ستونزې ډېره زیاته مننه سهیلا مومند وه په ننګرهار کې په همدې ځای زموږ د ستاسو غږ دا خپرونه هم پای ته رسیږي په دې هیله چې دغه بحث په خواله رسنیو کې تاسې لا هم پسې دوام ورکړئ د اوس لپاره له تاسو اجازه غواړم که هر ځای یاست ښه شپه او ښه وخت تر بیا